در هلمند دو نیست که نماز لوگری شریف بر شب پاک میبریم. خو اختار نت ما میترسیم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د ایران رئیس جمهور اوبه غواړي او اوبه هم په داسې یو طرز کې غواړي چې اخطار ورکوي. هېوادوالو دا به تاسو ته وایم چې د هلمند د سیند اوبه په دغه طرحه توافقنامې ته رسېدل ایران او افغانستان چې د هلمند سیند ډک شي، چې کله هغه ډک شي هغه نه بعد به ایران ته د هغوی حقابه ورکوي. په هغوی وایي نه داسې نه ده، که دکې اوبه وي او که نه موږ ته د کونړ د سیند نه په ټانکرونو کې اوبه راوړئ خو موږ ته یې راکوئ. او جنرال صاحب موبین خو تاسې وکړه پوه شو چې بس هغه دا ډېره په زړه صادق سړی دی او بوشک اوبه ور وړي. هغه والله که زما خو د هلمند سیند اوبه څه کې شګې هم نه ورکوو ورته. نن سبا په نړۍ کې د پټرول او ډیزلو نه زیات ارزښتمن شی اوبه دي. نو ایرانوالا ته زه وایم چې که دا خپل چې کوم دغه په معدنونه هم دي د اوبو د تیل زیرمې دي دا ټول موږ ته راکړي خو موږ اوبه چاته نه ورکوو. او شکر دا اوس د افغانستان دولت د داسې خلکو په لاس کې ده چې اوبه څه کې شګې هم نه درکوي. نو اخطارونه او هر څه په هر ځای او اوس به راځو جنرال صاحب خبرې به مو ورو او دا به تاسو ته وایم چې په 40 کلنۍ دوره کې ایران د افغانستان څخه د 15 میلیارد ډالرو اوبه مفتې اخیستي او اوس نور هم غواړي. نو دا هغوی حقابه بحاله ورکولی کېږي چې کله د هلمند سیندونه ډک شي نو دلته کې موږ سره یو سپین ږیری دغه نه دي چې فقط زموږ ګزاره پکېږي، ګزاره لا نه پکېږي. زموږ خپله کښتونه چې دي موږ په یا په وټر پمپ رسولي دي یا په شمسیانو رسولي دي. دا چې شاید حال چې وګرځېدي چې هلمند هغه اوبه چې پخوا وې اوس ټول خلک د برمو سکاره. د ایران رئیس جمهور اوبه غواړي او اوبه هم په داسې یو طرز کې غواړي چې اخطار ورکوي. هېوادوالو دا به تاسو ته وایم چې د هلمند د سیند اوبه په دغه طرحه توافقنامې ته رسېدل ایران او افغانستان چې د هلمند سیند ډک شي، چې کله هغه ډک شي هغه نه بعد به ایران ته د هغوی حقابه ورکوي. په هغوی وایي نه داسې نه ده، که دکې اوبه وي او که نه موږ ته د کونړ د سیند نه په ټانکرونو کې اوبه راوړئ خو موږ ته یې راکوئ. او جنرال صاحب موبین خو تاسې وکړه پوه شو چې بس هغه دا ډېره په زړه صادق سړی دی او بوشک اوبه ور وړي. هغه والله که زما خو د هلمند سیند اوبه څه کې شګې هم نه ورکوو ورته. نن سبا په نړۍ کې د پټرول او ډیزلو نه زیات ارزښتمن شی اوبه دي. نو ایرانوالا ته زه وایم چې که دا خپل چې کوم دغه په معدنونه هم دي د اوبو د تیل زیرمې دي دا ټول موږ ته راکړي خو موږ اوبه چاته نه ورکوو. او شکر دا اوس د افغانستان دولت د داسې خلکو په لاس کې ده چې اوبه څه کې شګې هم نه درکوي. نو اخطارونه او هر څه په هر ځای او اوس به ځکه اخطار یې راکړی هسې نه چې خراب هم کړي. څنګه دا د سر مې ټایټ که آقای رئیس جمهور ایران اینه می‌واسم است که حمله نکو نیست اینه یک بشکه را ما برات میارم. جنرال صاحب څه کوي؟ والا هغه ده د ایران رئیس جمهور اخطار راکړی ده که موږ ته اوبه رانکړي حمله در باندې کړو. نو د هلمند سیند کې اوبه نشته، زه مجبور یم چې لوګر نه دا بشکه ورته ډکه کړم ویسمه، ځکه اخطار یې راکړی هسې نه چې خراب هم کړي. څنګه دا د سر مې ټایټ که آقای رئیس جمهور ایران اینه می‌واسم است که حمله نکو نیست اینه یک بشکه را ما برات میارم. حمله نکنی که ما میترسیم. بند کن. جلسه چی میکنی؟ رئیس جمهور ایران اخطار داده که او ندادی ما حمله میکنیم. در هلمند دو نیست که نماز لوگری شریف بر شب پاک میبریم. خو اخطار نت ما میترسیم باز. اینه یک بشکه در خدمتتان است. بند کن.